نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د کوچنی اختر او لوی اختر د لمانځه د ادا کولو طریقه په مختصر انداز سره. نیت د اختر د لمانځه دا دی: نویت ان اصلي ركعتي الواجب صلاة عيد الفطر مع 6 تكبيرات واجبه. او په اسانه پښتو سره مقصد او مطلب دا دی چې نیت مې دی چې ادا کم 2 رکعات واجب المنز د کوچنی اختر سره د 6 تکبیراتو. که د لوی اختر المنز وو نو بیا دې هلته د کوچنی اختر پر ځای باندې د لوی اختر کلمه ووایي چې نیت مې دی چې ادا کم 2 رکعات واجب المنز د لوی اختر سره د 6 تکبیراتو. فقهاو لیکلي دي چې په نیت کې دا د واجب کلمه شرط نه ده چې نیت مې دی ادا کم 2 رکعات واجب، ځکه چې په دې کې اختلاف دی. بعضې علما دا لمونځ واجب بولي، بعضې واجب نه بولي، لیکن ویل یې بهتره دی. کله چې لمونځ کوونکی نیت وکړي د نیت څخه به وروسته تکبیر تحریمه یعنی الله اکبر ووایي، لاسونه به تر نامه لاندې وتړي، سبحانک اللهم به تر اخره پورې ووایي. د دې څخه وروسته امام 3 واره الله اکبر وایي او هر ځل د تکبیر تحریمه په شان په دغه 3 تکبیراتو کې دواړه لاسونه د غوږونو تر نرمکیو پورې پورته کیږي او د هر تکبیر ویلو څخه وروسته بیا لاسونه زړیږي، زړول کیږي. تر هر تکبیر وروسته امام دومره وخت وقفه کوي، سکوت اختیاروي چې په دې وقفه او خالیګاه کې 3 ځله سبحان الله وویل سي. مثلا تکبیر تحریمه ویل امام، تاسې هم ورسره وویل. امام سبحانک اللهم ویل، تاسې هم ورسره ویل. د دې څه وروسته امام لاس پورته کوي تر غوږو پورې الله اکبر وایي، بیا لاسونه زړوي. له مخه تر دې چې دوهم الله اکبر وایي د دې زایدو تکبیراتو څخه په دې مابینځ کې وقفه کوي، سکوت اختیاروي. دونه سکوت چې 3 واره سبحان الله پکښې وویل سي. البته دغه توقف او سکوت چې دی دا د مجمع شاته د کسانو د زیاتوالي او د کمبود په لحاظ سره مختلف کیږي چې کله زیاته وقفه کله ډیری. مقصود د دغه وقفې صداري چې هغه اشتباه لري سي، مشابهت لري سي، شبه لري سي. د دې تکبیراتو تر مابین یو قسم تقابل او ټکر رانسي چې خلکو سباره ورکه سي چې د اول تکبیر او کدوم. یو ځل امام لاس تر غوږو پورې پورته کوي، بیا یې پورته کړل، بیا یې پورته، مقتدیان به هم پورته کوي. تر 3م تکبیر وروسته دې لاسونه نه زړوي. 3م تکبیر چې زائد تکبیر وویل سي نو دې لاس نه ایله کوي، بس تر نامه لاندې دې ونیسي. د دې څخه وروسته مقتدیان سکوت اختیاروي. امام اعوذ بالله وایي، بسم الله وایي پټ، او بیا الحمدلله شریف وایي. د دې څخه وروسته بیا امام را ولاړیږي، یو سورت په زوره وایي. الحمدلله شریف چې امام جهرن او په زوره وویل، بیا د دې څخه وروسته یو سورت هم په زوره وایي. فقهاو لیکلي دي چې مستحب طریقه دا ده چې سورة الاعلی وویل سي په اول رکعت کې، مقتدیان به خاموشه وي. د دې څخه وروسته امام ځي رکوع ته، مقتدیان هم پسې ځي، بیا سجدې ته ځي، مقتدیان هم پسې ځي، لکه په عام المنځو کې. 2م رکعت ته چې امام را ولاړ سو، مقتدیان هم پسې را ولاړېږي. په 2م رکعت کې امام اول وار بسم الله پټه وایي، د دې څخه وروسته سورة الفاتحه په زوره وایي، د هغه څخه وروسته یو سورت په زوره وایي. فقهاو لیکلي دي چې مستحب طریقه دا ده چې په 2م رکعت کې د کوچني اختر د لمانځه یا د لوی اختر د لمانځه سورة الغاشیه وویل سي، مقتدیان به خاموشه وي. تر الحمدلله شریفي او سورت وروسته اوس له مخه تر دې چې امام او مقتدیان دې رکوع ته ولاړ سي، تر رکوع مخکې 3 زائد تکبیرونه ویل کیږي.
په داسې انداز و شکل و طریقه سره ویل کیږي لکه په اول رکعت کې چې و. یعنی په هر تکبیر کې امام او مقتدیان لاسونه تر غوږونو پورې پورته کوي، بیا لاسونه ایله کوي. په اول تکبیر کې، په دوم کې، په دریم کې. د دوو تکبیراتو تر مابین به هغه وقفه و سکوت ورکوي لکه په اول رکعت کې چې. لیکن دلته په دوم رکعت کې چې کله امام دریم تکبیر ووایه، نو امام او مقتدیان لاسونه نه تړي، بلکې لاسونه یې زړیږي. د دې څه وروسته امام څلرم تکبیر وایي، لاس نه پورته کوي. دغه څلرم تکبیر د دې دپاره وایي چې رکوع ته ولاړ شي. امام رکوع ته ځي، مقتدیان هم رکوع ته پسې ځي. بس دغه د اختر لمونځ دی، وروسته امام را ولاړیږي، یعنی قیامه کوي، قومه کوي، بیا د هغه څه وروسته سجدې کوي، بیا قاعده کوي، لمونځ پرې کېږي. خلاصه د دې لمانځه دا ده چې د اختر په لمانځه کې 6 زائد تکبیرونه دي. 3 تکبیرونه په اول رکعت کې دي چې تکبیر تحریمه وویل سول، سبحانک اللهم وویل سول، اعوذ بالله وبسم الله لا نه ده ویل سوی تر اعوذ بالله وبسم الله مخکې. تکبیر تحریمه وویل سول، لمونځ شروع سبحانک اللهم وویل سول، دلته امام او مقتدیان په اول رکعت کې 3 زائد تکبیرونه وایي. د دغه 3 زائد تکبیراتو څخه وروسته بیا امام اعوذ بالله وبسم الله والحمدلله و قرأت کوي. او په دوم رکعت کې تر الحمدلله و قرأت وروسته او د رکوع تر تکبیر مخکې دغه زائد تکبیرات ویل کیږي. هم دغه افضل او اولا طریقه ده. دغه هغه افضل او اولا طریقه ده. په دغه زائد تکبیراتو کې به امام او مقتدیان لاسونه تر غوږونو پورې پورته کوي. لیکن که چیرې امام نه کړه پورته، مقتدیان دې پورته کړي. ضرور نه دی چې امام یې نه کړه پورته، مقتدیان دې هم نه کړي پورته. نو لاسونه به پورته کوي، بیا به ایله کوي، تړي بیا نه. په اول رکعت کې تر دریم تکبیر وروسته بیا امام او مقتدیان دواړه لاسونه تړي. او دغه تکبیراتو په مابینځ کې ذکر نسته، وقفه به کوي، خاموشه به ولاړي. دغه تکبیراتو په مابینځ کې یو مسنون ذکر نه دی راغلی، نو ځکه لاسونه به ایله کوي. ځکه چې په قیامه کې په ولاړه کې چې چیرې یو مسنون ذکر وي، نو هلته لاسونه هم تړل کېږي. نو دلته لاسونه ایله دي. د یوه تکبیر څخه نیولې تر دوم تکبیره پورې امام په اندازه د ضرورت دومره وقفه کوي چې 3 واره سبحان الله وویل سي. دومره وخت به دی خاموشي، بیا به دوم تکبیر وایي، بیا به وروسته دریم وایي. مقتدی به د امام متابعت کوي او د قرائت په وخت کې به مقتدیان خاموش وي. پاته لمونځ چې د اختر د نور المنظور په شان دی. او د اختر په لمنځونو کې قرائت داسې جهري ویل کیږي لکه د جمعې په لمانځه کې. دا د اختر د لمانځه د ادا کولو طریقه سوله. کله چې لمونځ پرسو، د لمانځه تر پوره کېدو وروسته امام را ولاړیږي، 2 خطبې وایي. د دغه 2 خطبو په مابینځ کې یو کوچنی او خفیفه جلسه یعنی ناسته کوي. دومره اندازه د دې 2 خطبو په مابینځ کې دی کښېني، څومره اندازه چې د جمعې د 2 خطبو په مابینځ کې خطیب د جمعې په ورځ کښېني. او د دې 2 خطبو دا دواړې خطبې د کوچني اختر چې دي او د دغه دواړو خطبو په مابینځ کې کښېنستل، دا دواړه سنت دي. خپله د اختر خطبې هم سنت دي او د دې 2 خطبو په مابینځ کې کښېنستل او جلسه کول هم سنت. کوم شان چې د جمعې په خطبه کې سنت یا مکروه دي، هغه شان د عید الفطر یا عید الاضحی د کوچني اختر او لوی اختر په خطبه کې سنت یا مکروه دي. مګر په 2 خبرو کې فقهای کرامو لیکلي دي چې فرق لري. د اخترونو خطبه او دغه رقم د جمعې خطبه چې ده، هغه په 2 خبرو کې څه لري؟ فرق لري. فرق یې څه دی؟ فرق یې دا دی چې د اخترونو د خطبو څخه مخکې تکبیرات ویل سنت دي. کله چې د اختر لمونځ پرسو، خطیب صاحب را ولاړ سو، منبر ته پورته سو، نو ابتدا په تکبیراتو سره کول دا سنت ته. الله اکبر الله اکبر. او د جمعې
خطبه چې د هغه په تکبیراتو سره شروع کول سنت نه ده. فقهاو لیکلي دي چې 5 خطبې داسې دي چې هغه په تکبیر سره شروع کول سنت دي. یوه خطبه د کوچني اختر، بله خطبه د لوی اختر، او 3 خطبې د حج چې یوه په مکه مکرمه کې ده، بله په مینا کې ده، بله د عرفات پر مقام باندې ده. په دغو کې دغه 5 خطبې په تکبیراتو سره شروع کول سنت دي. او 5 خطبې بیا داسې دي چې د الله په حمد و ثنا سره شروع کول سنت دي. د جمعې خطبه ده، د استسقا خطبه ده، د نکاح خطبه ده، د کسوف چې کله لمر ترنځه یا ونیسي یا پټ سي، او د قرآن کریم د ختم خطبه ده. نو دا ټوله چې دي 10 خطبې دي. 8 بالاتفاق سولې، او د استسقا په لمانځه کې د صاحبینو په نیز خطبه ستا، او د هغه رقم د کسوف په لمانځه کې یو قول دا دی چې هلته خطبه ستا. نو خلاصه دا سول چې 5 خطبې په تکبیراتو سره شروع کول سنت دي، او 5 خطبې چې د هغه په تحمید یعنی د الله په حمد و ثنا سره. یو فرق علماو دا ورکړی دی د اخترونو او د هغه رقم د جمعې تر خطبې سره. دوم فرق دا ورکړی دی علماو چې بل فرق دا دی چې پر منبر باندې تر خطبې مخکې کښېنستل د خطیب دپاره سنت دي. د جمعې په ورځ د خطیب صاحب دپاره تر خطبې مخکې پر منبر کښېنستل سنت دي، لیکن په اخترونو کې نه دي سنت. په کوچني اختر او لوی اختر کې چې کله خطیب صاحب راولاړ سو د خطبې لپاره سیده به پر منبر درېږي، کښېني به نه. وجه یې دا ده د جمعې په ورځ ځکه خطیب صاحب پر منبر باندې کښېني چې دغه ناسته د مؤذن د فراغت دپاره ده، چې مؤذن د اذان څخه فارغ سي نو بیا به خطیب صاحب راولاړ سي خطبه به ووایي. او په کوچني اختر او لوی اختر کې د کوچني اختر او د لوی اختر د خطبو دپاره اذان مشروع نه دی راغلی ګر سره، نو ځکه د ناسې ضرورت هم نشته. بس نو څنګه چې خطیب صاحب منبر ته پورته سو کښېني دي نه، بس نور دې په خطبه باندې شروع وکړي. فقهاو لیکلي دي د عید الفطر په خطبه کې، د کوچني اختر په خطبه کې دي تکبیر او تسبیح او لا اله الا الله او الحمدلله او پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل، دا شان مستحب دي. مستحب دا چې د اولي خطبې په شروع کې پرله پسې نه تکبیرونه وویل سي، الله اکبر الله اکبر الله اکبر تر اخره پورې. او د دومي خطبې په شروع کې دي 2 تکبیره وویل سي، الله اکبر الله اکبر. او د منبر څخه تر راکښته کېدلو مخکې دي 14 تکبیرونه وویل سي، الله اکبر الله اکبر. د کوچني اختر په خطبه کې د خطیب صاحب او خلکو ته د صدقه الفطر یعنی د سرسایې احکام وروښي، د دې لپاره چې چا نه ادا کړي هغه دې ادا کړي. او علماو لیکلي دي چې په کار دا ده چې د کوچني اختر تر راتګ مخکې چې کومه جمعه ده هغه اخره جمعه د روژې په هغې کې دې وروښي. دا احکام دې وروښي چې خلک صدقې فطر پر خپله موقع باندې ادا کړي، سرسایه پر خپل وخت ادا کړي. او د صدقه الفطر احکام چې دي هغه مختلف دي، تاسې ته علماو بیان کړي دي، خدای ځای نه دی. د لوی اختر په خطبه کې د خطیب صاحب تکبیرات ووایي، یعنی د لوی اختر د لمانځه خطبه چې ده دا هم د کوچني اختر د لمانځه د خطبې په شان ده. څنګه د اولي خطبې په شروع کې د خطیب صاحب نه ځله الله اکبر ووایي، او د دومي خطبې په شروع کې د 2 واره الله اکبر وایي. بیا د منبر څخه تر راکښته کېدلو مخکې د 14 واره الله اکبر وایي. تسبیحات دی وای، لا اله الا الله دی وای، الحمدلله دی وای، درود شریف دی وای، وعظ و نصیحت دی وکي، د ذبح او د قربانی او د اختری احکام دی بیان کی، د تشریق تکبیرونه دی، د تشریق تکبیرونه دی او عوامو ته وروشي. او فقها لیکلي دي چې بلکې د عرفات څخه چې کومه مخکنی جمعه ده په هغه کې باید خطبه د جمعې په ورځ و عوامو ته د قربانی او د تشریق د تکبیرات او احکام وشي، دا مناسب کار دی. ځکه چې د تشریق تکبیرونه د عرفات د سهار څخه شروع کیږي. کله چې امام په خطبه کې تکبیرونه وایي نو قوم او مقتدیان دې په زړه کې تکبیر ورسره وایي، په ژبه دې نه وایي. او کله چې امام په خطبه کې درود شریف وایي نو اوریدونکي مقتدیان دې د حکم د تعمیل او پر کولو دپاره په زړه کې درود وایي او په ژبه دې آهسته نه وایي.
بلکې شونډان دې لا هم نه ښوري، خاموشه دې اوسي. دغه د اختر د لمانځه طریقه وه. الله تعالی جل شانه دې زموږ او ستاسې څخه پر خپل دربار قبول و مقبول وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله.